په هرات ولایت کې یو شمېر رکشا لرونکو کسانو خپل د یو همکار د تورر کېدو او وژل کېدو په غبرګون کې د ولایت مقام مخې ته لاریون وکړ. دا کسان چې د امنیتي وضعیت څخه ناخوښه دي وایي نه پولیس او نه هم عدلي ارګانونه په سمه توګه داسې پیښو ته پاملرنه کوي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي د امنیتي پوستونو سیاسي کېدل د داسې پیښو رامنځته کېدو لامل بولي او وایي باید جدي پام ورته وسي. نور حال د غلام فاروق رسولي په راپور کې واورئ. هرات ولایت چې وګړي یې تل د سړي تښتونو، ترور او وسلوالو غلاو د پراخ شتون څخه شکایت کوي، لا تر اوسه دا وضعیت نه دی کابو سوی او لړۍ پر مخ روانه ده. یو شمېر رکشاوانان په همدې تړاو او خپل د یو همکار د غلا کېدو او بیا وژل کېدو په غبرګون کې په لاریون لاس پورې کړی او په دې برخه کې د امنیتي او عدلی ارګانونو د جدي اقدام غوښتونکي دي. یک برادر ما سه چرخ خریده بود، 3 روز پیش گم شد. از ساعت 11 جسدی را از ولسوالی انجیل پیدا شد. سه چرخه از داخل شهر پیدا شد، خون‌آلود، مواد بیهوشی به داخل یا دزدام گرفته شد. اما ما عدالت می‌خواهیم. امنیت نیه دیگه. امنیت به حوزه میره راپور میده، میگه فلان شخص اینجا جرائمه، میگه این مربوط به حوزه دیگه میشه. دروازه ها بسته، دروازه های امنیت بسته، دروازه های پلیس بسته. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي اوسنی امنیتي وضعیت ناوړه بولي او لامل هم د امنیتي پوستونو سیاسی کېدل یادوي. خب یکی از جمله عوامل سیاسی شدن پست‌های امنیتیه، یعنی یک تعداد افراد غیر مسلکی و غیر متخصص اینا بر اساس رابطه مقرر میشن، چی از طرف ارگ، چی از طرف سپیدار و چی از طرف وزارت داخله و سایر نهادهای امنیتی و با اثر اعمال نفوذ برخی از نمایندگان پارلمان و اینا فقط در برابر ولی نعمت‌های خود اینا پاسخگو هستند. د بلې خوا د هرات ولایت امنیتي چارواکي هر څو د جنایي جرمونو شتون د ګڼ میشته ښارونو یو نه جلا کېدونکې برخه بولي، خو وایي د دې او ورته پیښو د مخنیوي او امنیت تامینولو لپاره پلانونه لري. پلان‌های خب شما ایره میفهمین که آهسته آهسته دشمن در صف محاربه شکست خورده و کوشش میکنن که بدامنی رو ایجاد بکنن. ما هم پلان‌های خود گرفتیم، پلان‌های مشترک خود با ریاست محترم امنیت ملی و اردوی ملی کوشش میکنیم که ما همین موضوعات ترور رو اختطاف و همین موضوعاتی که بدامنی رو ایجاد میکنه سرقته ها را یا را جلوگیری بکنیم. دا کسان په داسې حال کې خپل د همکار د ترور او وژل کېدو په غبرګون کې لاریون کوي چې تېره اونۍ د هرات ولایت موبایل پلورونکو هم د دوی څخه په سپینه ورځ د وسلوالو غلاو کېدو په تړاو خپل دوکانونه تړلي وه.